بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. په دې پنځمه ویډیو کې به د پرچون خریدارۍ میم دوه برخه په معلومات سره ووایم. په میم دوه کې خو تاسو ته دقیق معلومات ده چې په میم دوه کې موږ پرچون خریداري کوو. پرچون خریداري مخکې چې تر 10,000 نه به لاندې وه، هغو ته موږ میم دوه وې. اوس فعلا چې د 50,000 نه لاندې یا ښکته کومه خریداري کېږي هغې ته موږ په پرچون خریدارۍ کې میم دوه وایو. میم درې بیا هم هغسې کله چې 50,000 نه پورته شي تر 50,000 پورې هغې ته بیا میم درې وایو. راځو په عملي شکل باندې دا په سیستم کې ګورو. زه به اول په سیستم کې تاسو ته دا وښیم چې هر څوک خپل صلاحیت لري. که چېرته زه د مقام، ریاست یا معاونیت برخې ته راشم، دلته پرچون خریداري وګورم، د دې مجموعه که وګورئ دلته ټوله څه پرچون خریداري چې شوې ده، که هغه میم دوه ده که میم درې ده، موږ ته به دلته ښکاره کېږي. تقریبا دلته 308 پرچون خریداري موږ ته ښکاره کېږي. خو که همدغسې زه راشم آمریت ته، آمریت د هر ریاست مربوط آمریت ته خپله ډیټا ښکاره کېږي. فعلا که دې ته وګورو 218 ډیټا په دې کې ښکاره کېږي، یعنې آمر ته خپله ډیټا ښکاره کېږي، د خپلو کارمندانو ریاست یا مقام ته خپله ډیټا ښکاره کېږي مکمله. که چېرته اوس زه راشم مدیریت ته، مدیریت کې به د پالیسیو مطابق خپله ډیټا ښکاره کېږي. دو ته وګورئ دو کې 9 معلومات ښکاره کېږي، ځکه اوس فعلا ما یې تدارکاتو ریاست انتخاب کړی ده. اوس کله چې تاسو راشئ آمریت ته یا مقام ته، په مقام کې تاسو چې کله پرچون خریداري اضافه کوئ، دغه پرچون خریداري تکمه یا بټن به تاسو ته دلته ښکاره کېږي. که چېرته اکسس ولرئ دا به ښکاره کېږي، که اکسس ونه لرئ دا به تاسو ته نه ښکاره کېږي. یا که چېرته سرچ تاسو ته نه ښکاره کېږي یا دغه د ایډیټ تکمه نه درته ښکاره کېږي. د دې معنا او مطلب دا ده چې تاسو اکسس نه لرئ، که چېرته ښکاره نه شوله. بیا تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه یا ارتباط ونیسئ، موږ به اکسس تاسو ته درکړو، هغه به تاسو ته ښکاره کېږي. دا مرحله چې ده د مقام ده، چې 3 مرحلې کېږي، په 3 مرحلو کې تاسو کولی شئ دا ثبت کړئ. زه اوس راځم آمریت برخه شته. په آمریت کې چې کله زه پرچون خریداري ثبت کوم، دلته ګوره دلته د هغې څه فرق لري. دلته موږ فقط یوه موضوع لیکلی شو. زه فعلا لیکم لومړی پرچون خریداري یا نوی خریداري. زه مرجع ته راجع کوم. فعلا که دلته وګورو زه مرجع ته نشم راجع کولی. ولې نشم راجع کولی؟ ځکه د ما ته اثر لاندې هغه بستونه چې دي نه لرم، زه نشم کولی چې دلته ثبت کړم. بیا هر آمریت ته چې موږ اکاونټ جوړوو د هغې ته اثر لاندې چې کوم آمریتونه یا مدیریتونه شته دي هغه ټول به دلته په ډاینامیک شکل ورته ښکاره کېږي. زه نو راځم د مدیریت بخش ته. اوس تاسو ته به دا سوال پیدا کېږي چې موږ ته اثر لاندې مدیریت یا بحث نشته ده، فرق نه کوي. دلته که تاسو ثبت کوئ هغې ته هېڅ اړتیا هم نشته ده چې ته اثر لاندې بحث شته ده که نه. فعلا زه دلته راځم یوه موضوع ثبت کوم د وزارت ترانسپورت لپاره کمپیوټرونه. زه د دې کټګوري انتخابوم. کټګوري موږ څلور کټګوریانې لرو. اجناس دي، امور ساختماني دي، خدمات مشورتي او غیر مشورتي لرو. زه فعلا اجناس انتخاب کوم. د دې نه وروسته هغه ریاست یا هغه امریت یا هغه مدیریت چې درخواست یې کړی ده د خریداري چې تاسو هغې ته کوئ، د هغې نوم به دلته تاسو ولیکئ. زه فعلا لیکم ریاست تکنالوژي معلوماتي. دا ما انتخاب کړه. د دې نه وروسته د حکم شماره ورکوم. د حکم شماره زه دلته ورکوم 999. د حکم تاریخ ورکوم د 1446 د 12 میاشتې 15 تاریخ. دغه نور برخه که چېرته اړتیا وه ډکې کړئ، که نه وه هېڅ مه ډکوئ، فرق نه کوي. د مکتوب شماره زه نه ورکوم. د فیسینو شوې ده؟ بلې شوې ده. نظر تخنیکي شوی؟ که چېرته نه وي شوې نه خیر یې کړئ. نظر تخنیکي نه ده شوی، نظر برآورد شوی ده او نظر سایر هم شوی ده. زه راځم بعدي مرحلې ته. تاسو په دې بټن باندې هم کلیک کولی شئ او دلته هم کلیک کولی شئ چې دوهمې مرحلې ته راشئ. کله چې په دې کلیک وکړو دوهمه مرحله کې نوعیت خریدارۍ به هیئت خریدارۍ به انتخاب کړئ. که نوعیت خاص و په دې باندې به کلیک وکوئ، که نوعیت خریداري و نو هر یو چې و په هغې باندې به تاسو کلیک کوئ. زه فعلا هیئت خریدارۍ انتخاب کوم. د دې نه وروسته د هیئت ډول به تاسو دلته انتخاب کوئ. دا ضرور ده. که چېرته د 50,000 نه ټیټ و، دا په اصل کې 50,000 دي. که چېرته 50,000 نه هیئت خریداري ټیټ و یا لاندې و، هغه میم دوه کېږي. نو د دې هیئت خریداري
دغه کارمندان چې دي جدا دي. کله چې په دې باندې ما کلیک وکړو دغه 6 نفره اتومات راځي، لکه محمد مدثر ده، دغه وظیفه یې ده چې نماینده ریاست مالی او حسابي ده، او هیئت رئیس هم د هیئت خریداري ده. که چېرته د دې څخه لوړ و په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به اناس شي، ټول به په ډاینامیک شکل باندې تغییر شي. دا کولای شي چې همدلته تاسو هم تغییر پکې راولئ. زه په دې کې تغییر راولم، اناس حقاني یې کوم. د دې نه وروسته موږ هغه مدیریت ته چې کله راجع کوو دلته راځي. که چېرته تاسو ته اثر لاندې مدیریتونه ولرئ کولای شئ چې دلته یې ورته راجع کړئ، که ونه لرئ هېڅ ضرور نه ده، فرق نه کوي، دا خالي پرېږدئ. دوم، د نیازمند شعبې د نماینده نوم. زه دلته د نیازمند شعبې د نماینده نوم ورته لیکم اتل، او د تلیفون شمېره یې هم ورته لیکم 08025 شمېره ورته لیکم. درېیمې مرحلې ته ځو. په درېیمې مرحله کې موږ ته اول وایي چې دغه پرچون خریداري چې تاسو کوئ دا میم 2 ده که میم 3 ده. که چېرته میم 2 وه تاسو به په میم 2 باندې کلیک وکوئ، دلته به تاسو ته وښودلی شي. د مواصلت تاریخ به انتخاب کړئ، او د دې نه وروسته به دغه اسناد چې دلته تاسو ته راځي په دې باندې به تاسو کلیک وکوئ چې دغه اسناد د هیئت سره دي، که چېرته دې سره وي دا به انتخاب کړئ. بیل شوي دي، بیل شده یا نه، دا به انتخاب کړئ. او درېیمه مرحله چې دا میم 2 شوي دي که نه دي شوي. که چېرته شوي وي په دې باندې کلیک وکړئ، چې کله دا ثبت کړئ دلته به تاسو ته راځي. که ثبت یې نه کړی بیا به هلته تاسو ته پرینټ نه راځي. وجه یې څه ده؟ وجه یې معتمد ده، سردستي ده، حساب ده، حج اپریشن ده. زه حج اپریشن د مثال په شکل انتخابوم. دا چې دا فعلا تخنیکي قیمت نه لري، خو زه تخمیني قیمت ورکوم. تخمیني قیمت دی ورکړی ده 4500 روپۍ. تاریخ صدور ورته لیکم اول تاریخ. نمبر صادره ورته لیکم 12. دغه نور مالی که چېرته تاریخ تاسو ورکوئ ورکړئ، که نه ورکوئ هغه وروسته کولی شئ چې ورکړئ. دلته نور ملاحظات دي. که چېرته دا لغوه شوی وي د پرچون خریداري یا کوم ملاحظات کې لرئ تاسو کولی شئ چې په دې کې ولیکئ دلیل یا ملاحظات. تاسو کولی شئ دلته یې ثبت کړئ. نو که چېرته په دې مرحله کې مطمئن وئ قبلي ته تاسو راتللی شئ، د مرحلې خپلې کتلی شئ، او که چېرته مطمئن شولی نو تاسو ثبت کوئ د پرچون خریداري. کله چې ما ثبت کړله دلته به تاسو ته دغه راشي. هغه ملاحظات چې مونږ ورکړل هغه به دلته مونږ ته په سره خط کې ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ په دې شکل باندې. او بل په دې سیستم کې دا سیستم مونږ دا جوړ کړی ده چې دغه آر اف کیو نمبر اتومات اخلي. کله چې کال بدلیږي د یو نه شروع کېږي، د اجناسو جدا د یو نه شروع کېږي، د امور ساختماني د یو نه شروع کېږي، هر یو جدا جدا د یو نه شروع کېږي د کال تر اخره پورې. چې کله دغه کال خلاص شولو، که د 1000 پورې ورسېدل، ته 200 پورې ورسېدل، یا کم او زیات شول، بیرته چې کال چینج شولو بیا له سره شروع کېږي له یو بل 2 او 3 نه. او دا هر ریاست فرق لري. که چېرته تدارکات ریاست یې ثبتوي هغې به هم د یو نه شروع کېږي. که چېرته په میدان هوایي کې ثبتوي هغې به هم د یو نه شروع کېږي. یعنې یو د بل سره به ټکر هم نه کوي. دلته اوس موږ ته دا معلومات راکړل. مسلسل آی ډي ده چې دا څوام اجناس شوی ده. آر اف کیو ده چې په دغو اجناسو په بخش کې 23م نمبر اجناس دي چې موږ په سږ کال کې په 1404 کال کې ثبت کړه. نور دلته موضوع ده او درخواست کوونکی ریاست تاسو ته په دې ځای کې یا په دې سیکشن کې ښکاره کېږي. درخواست کوونکی ریاست چې ده د تکنالوژي معلوماتي ده. دلته موږ ته وښودله چې دغه بخش چې ده میم 2 ده او نوی کټګوري چې ده اجناس ده. دلته د میم 2 تاریخ ښیي، دا یې تاریخ ده، او هغه ښیي مسلسل نمبر ده یا شماره چې ورکړه. د دې نه وروسته موږ دلته پرینټ موږ ته راغلو. په دې پرینټ باندې چې تاسو کلیک وکوئ تاسو ته به په دغه سیستم اتومات د میم 2 فورمات چاپ کړي. نو دا تاسو کولی شئ، فعلا خو موږ ډیټا نه پکې لرو ځکه ثبت کړې نه ده، فقط موضوع لرو. دا تاسو کولی شئ په دې شکل باندې پرینټ کړئ چې زه به دا عملي تاسو ته وښیم پرینټر طریقه. اوس راځو موږ په دې کې خپل اجناس ثبتوو چې هغه څنګه ثبت کولی شو. دلته مجموعه څنګه موږ ته راځي. د دې برخې لپاره به تاسو راشئ لارښوونې ته. په لارښوونه یا په دغه سیکشن باندې به تاسو کلیک وکوئ، او بل دلته د یاده ونوځي چې هر کارمند دغه میم 2 یا میم 3 یا نور بخش ثبت کړي، دلته اتومات د هغې نوم لیکل کېږي. دا به همیشه دلته ثبت وي. یعنې دا پرچون خریداري د چاپ په واسطه باندې ثبت شوې ده. اوس دلته د ما نوم لیکلی ده. دا بل چې ده
د دې نوم یې لیکلی ده، دلته چې ده د دې نوم یې لیکلی ده، هر یو به فرق لري. اوس زه راځم لارښوونې باندې کلیک کوم. تاسو کولی شئ چې اول سکان اضافه کړئ. دغه پرچون خریداري چې ده که چېرته یې کارونه تکمیل شوي وي سکان یې اضافه کړئ. په سکان باندې به کلیک کوئ. فعلا موږ سکان نه لرو. دلته به راځئ سکان باندې به کلیک کوئ. نو تاسو کولی شئ چې سکان یې اضافه کړئ. زه دلته ټیسټ لپاره یو سکان ورکوم، لکه د نرخګیري درخواست نرخګیري ده یو غټ سکان ده. په دې باندې دا زه اوپن کوم او ثبت کوم یې. کله چې ثبت شو دلته تاسو ته د سکان فایل علامه راځي. که یې ونه لري نه راځي. او دوهمه خبره دا ده که دغه سکان چېرته غلط وي تاسو کولی شئ سکان د دې ځای نه تغییر هم کړئ. اوس بیا کولی شئ بېرته یې پرینټ کړئ. هر وخت چې تاسو وغواړئ په دې به کلیک وکوئ تاسو ته پرینټ شي اتومات. د دې نه وروسته مونږ راځو دې ته اجناس یا جنسونه اضافه کوو او قیمتونه اضافه کوو. که چېرته تاسو راجع کوئ، راجع کول مخکې هم درته ویلي چې په دې شکل باندې راجع کېږي، او که نه راجع کوئ فرق نه کوي. اوس د ما تر سر لاندې دلته فعلا څوک نشته دي، زه نه راجع کوم. په دوهمه مرحله کې په درېیمه مرحله کې تغییر ده. که تاسو په دې تغییر باندې هم کلیک وکوئ یا د کار په جریان باندې هم کلیک وکوئ تاسو کولی شئ چې په دې تغییرات راولئ. دا چې دي فعلا تغییرات دي. هماغه تغییرات که تاسو نه اشتباه شوي وي دلته یې بېرته کولی شئ چې سم یې کړئ. راځو څلورمې مرحلې ته. په څلورمه مرحله کې جنس او قیمت اضافه کوو. دلته موږ اوس دوې برخې لرو. یو جنسونه اضافه کوو، بل هغې ته قیمتونه ورکوو. اول چې کله موږ جنس اضافه کوو د کار د اسانتیا لپاره تاسو کولی شئ دغه موډل د دې ځای نه هر ځای کې چې تاسو ته اسانه وي هلته یې وړلی شئ. زه یې فعلا دلته ږدم په همدې ځای کې. زه دلته د جنس نوم ورکوم. خریداري خو د کمپیوټر وه، زه ورته لیکم کیبورډ. کیبورډ اخلو چې اصلي وي. اصلي کیبورډ هم واخیستی او واحد یې چې ده که پایه وه پایه به انتخاب کړئ، که ګرام و ګرام به انتخاب کړئ، که عدد و عدد به انتخاب کړئ. هر شی چې وي دلته موږ زیات برخې لرو. زه فعلا عدد انتخاب کوم او مقدار به انتخاب کړئ چې دغه کیبورډونه تاسو څو دانې اخلئ. که یو دانه اخلئ یو انتخاب کړئ، که 12 دانې اخلئ 12 دانې انتخاب کړئ. دا به تاسو ثبت کړئ. کله چې ثبت کړئ دا سیستم موږ په دې شکل جوړ کړی ده چې تاسو ډېره ډیټا ثبت کوئ. دغه فارم چې څنګه ثبت کېږي اتومات به بېرته تاسو ته راځي. ګوره زه په دې ثبت باندې کلیک کوم. دا څنګه ثبت شو د فارم موږ ته دوباره بېرته راغلو. د کار د اسانتیا لپاره زه بل جنس هم پکې اضافه کوم. ماوس ورته لیکمه چې یا اله ورته لیکمه یا یو بل شی ورته لیکمه. واحد یې د دې لیکمه پایه. مقدار یې د دې لیکمه 22 دانې. دا سیف کوم. کله چې سیف شو دلته هم تاسو ته اکسس درکوي چې چاره بریالۍ وه. د دې نه وروسته زه یو بل شی لیکمه پکې مانیتور کلان ورته لیکمه یا غټ. واحد یې ورکومه پایه او مانیتور نه یې مونږ په کار د 6 دانې. دا زه سیف کومه. دا ډیټا موږ ته سیف شوه. نور زه نه سیف کومه. د دې ځای نه هم کولی شئ تاسو ته موډل کلوز کړئ او د دې سیکشن نه هم کولی شئ بند یې کړئ. دا د اجناسو د ثبت کولو یوه طریقه وه. که په دې کې تغییر راولئ کولی شئ اوس مثلا د موږ اندازه مشکل دی 12 دانې نه دي. زه وایم چې دا 14 دانې دي. کولی شئ دلته تغییرات پکې راولئ. زه وایم دا 14 دانې دي. ثبت یې کړه هغه تاسو ته تغییر شي. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ همدغه ډیټا که تاسو په اکسل کې ولرئ د دې طریقه یې تاسو اضافه کولی شئ. هغه فایل به تاسو انتخاب کړئ چې کله مې انتخاب کړه اتومات دلته سیف کړئ. که په زرو ډیټا وي یا اجناس وي اتومات به تاسو ته دلته ثبت شي. دوهمه مرحله اوس خدای موږ لومړۍ مرحله شوه. اوس که موږ چېرته راشو پرینټ ته، په پرینټ کې به هغه اجناس دلته موږ ته تر اوسه نه وي راغلي. ځکه نه دي راغلي چې موږ قیمتونه نه دي ورته اضافه کړي. زه راځم د دې دوهمې مرحلې ته. لومړۍ مرحله خو چې د جنسونو اضافه کول وو هغه خلاصه شوله. دویمه مرحله کې زه قیمتونه اضافه کوم. دلته موږ بیا دوه مرحلې لرو. که چېرته تاسو قیمت انتخابوئ به زه دې طرف ته راوړم. اول به هغه جنس انتخاب کړئ. زه وایم چې کیبورډ ما واخیسته د کومې فروشګاه نه، نوی علي بابا کمپیوټر څخه. که چېرته دغه هغه تاسو نه لرئ دغه دکان یا شرکتونه، نو هغه به څنګه کوئ؟ نو هغه به تاسو اضافه کړئ. زه دلته راشم
فروشګاه یا واحد اضافه کول. په دې باندې به کلیک وکوئ. زه یو فروشګاه نوې پکې اضافه کوم. اتل افغان د کمپیوټرونو پلورنځی. جواز نمبر یې ورسره لیکم 12 اته 55. ادرس یې هم لیکم شهر نوی کابل. دا مې ثبت کو. دا مې چې کله ثبت کو بیرته راځم بک شاته. اوس قیمتونه اضافه کوم. دغه کیبورډ چې ما اخیستی ده، زه دا کیبورډ مې چا نه اخیستی ده، هغه موږ ته هلته اتومات راشي اتل افغان د کمپیوټرونو پلورنځی. که دې نه هم اخیستی وي دا به ولیکئ، که نور وي نورو نه به یې تاسو انتخاب کوئ. زه اتل افغان د کمپیوټرونو پلورنځي نه اخلم. دغه کیبورډ یې موږ ته په 180 افغانۍ باندې راکوئ. دا به ثبت کړئ. وګورئ دا اتومات بیرته موږ ته د کار د اسانتیا لپاره دغه ماډل راغلو. زه دا کلوز کوم او ګورم. دا موږ ته راغلو صحیح. بیا یې راځم یو بل انتخاب کوم. ماوس موږ د اتل افغان د کمپیوټر پلورنځي نه اخیستی ده په 420 روپۍ اصلي ماوس ته. او بل جنس موږ ورکوو چې مانیتور ده، د همدې شرکت نه موږ اخیستی ده. مانیتور موږ تقریبا په 14500 روپۍ واخیستی. خو دا قیمتونه اضافه کیږي، د میم 2 نه اوړي میم 3 ته. خیر فرق نه کوي، زه د ټیسټ لپاره تاسو ته ښیم. دم چې کله ثبت کړو ثبت شو. نور ډیټا نه پکې ثبت کوم. تاسو کولی شئ دلته ډېر ډیټا پکې ثبت کړئ. تاسو ته یې اوس دلته معلومات درکړل چې مسلسل شماره 1 2 3 ده. د جنس شماره چې مسلسل تر دې پورې رسېدلې ده دا ده. او د فروشنده نوم یې موږ ته دلته وښودی. تشریحات یې دلته راته ښایي، واحد یې دلته ښایي، اندازه چې دلته موږ ورکړې وه اتومات دلته راځي چې 14 دانې 22 دانې او 6 دانې. د دې نه وروسته قیمتونه دي. بېرته راځو شاته یا بک. همدغه اوس موږ پرینټ کوو. چې کله یې پرینټ کوو دغه ډیټا موږ ته دلته اتومات راغلي وي. اوس دلته ورته ګورو. موږ 3 دانې جنسونه لرو. په دو 3 دانې جنسونو کې موږ ته ښکارېږي چې دغه کیبورډ اصلي 14 دانې ښودلي وو، واحد یې عدد ده، پایه ده، یا مانیتور کلان 6 دانې موږ ښودلي وو. د دې دا تشریح شوله. فی واحد موږ ته په څو باندې راغلی ده؟ فی واحد دلته ښکارېږي چې په 180 باندې راغلی. 14 دانې دي، 2880 روپۍ کېږي. د بل چې ده په 420 روپۍ باندې 22 دانې دي. یو دانه په 420 روپۍ شوی ده او مجموع 9240 شوې ده. ټوټل مجموع موږ ته دلته ښیي چې 9120 روپۍ شوې. تاسو دا کولی شئ پرینټ یې کړئ چې په همدې شکل به تاسو ته راځي یا پرینټ کېږي. اوس وګورئ زه دا دلته پرینټ کوم. د پرینټ د اسانتیا لپاره موږ دلته څو بخشونه تاسو ته ښودلی شو. یو تاسو کولی شئ په دې توکمه یا بټن باندې کلیک وکوئ چې دا تاسو ته پرینټ کېږي. د دې نه هم که چېرته غواړئ چې نور هم دا طریقه موږ تاسو ته اسانه وښیو، ډبل انټر به ووایئ. د کیبورډ ډبل انټر به ووایئ، تاسو ته به دغه پرینټ شي. نو په دې شکل به تاسو ته میم 2 پرینټ شي. فعلا خو په میم 2 کې ما دغه معلومات زیات رسولي دي، تقریبا 9000 روپۍ کېږي، ځکه موږ میم 2 دومره نه کېږي، باید تر 50000 پورې لوړه نه شي. کولی شئ اوس زه دغه درته تغییر کړم. زه وایم چې دا خو میم 3 ته اوښتې ده، نو باید میم 3 نه شي. بېرته راځم دغه قیمتونه یې زه تغییر کوم. دلته راځم. دا 180 روپۍ چې موږ ورکړي وي دا موږ کموو، دا موږ کوو 1 افغانۍ. په 1 روپۍ راکړی ده. د بل ماوس هم زه تغییروم. د دې قیمت ورکوم 3 افغانۍ. 3 افغانۍ د دې قیمت ورکوم زه. یو ریفریش به ووایي که کوم وخت کې هلته لوډ راتللو. دلته به د 3 افغانۍ ورکړم. دا سیف کوم. د دې نه وروسته راځم د بلې برخې ته. اوس وګورئ دلته لوډ ده. که لوډ راته راغله دا به ریفریش کوي. نو دلته به زه دې تغییر هم راولم. دا به ووایم چې موږ ته دا 15 افغانۍ راکړي دي. دلته هم چې څنګه تغییرات پکې راوستله، په میم 2 کې به تاسو ته په اتومات شکل باندې دغه تغییرات ټول راشي. اوس به میم 2 پرینټ کړو. موږ ته به هغه میم 2 مجموع روپۍ به شي 112 افغانۍ. ټول به په دې شکل باندې تاسو ته ښکاره کېږي. نو او که چېرته غواړئ د دې نه بک لاړ شئ یا شاته لاړ شئ، د اسکیپ دغه په کیبورډ کې چې آخري توکمه ده چپ طرف ته پاس، په دې باندې به کلیک وکړئ، اتومات به تاسو ته وځي. دا تاسې کار د اسانتیا لپاره شوله. نو دا وه میم 2. دې ګزارش هم تاسو کولی شئ چې وګورئ. را به شئ د راپورونو یا ګزارش برخې ته. دغه ګزارش چې ده پرچون خریداري ده. دلته زه ورته وایم چې نن کومه ډیټا ثبت شوې ده هغه ماته وښیه. اول تاریخ د ثور میاشتې زه انتخاب کوم. دلته موږ ته ښایي
چې نن د لومړي پرچون خریداري ثبت شوې ده، دغه چې دواړه ما ثبت کړي دي، دغه بله چې ده د وزارت ترانسپورت لپاره کمپیوټرونه دي. ملاحظات یې دلته راوستلي دي. د نیازمند شعبې نوم یې دلته راوستلی ده، د مقام حکم او شمېره یې دلته راوستلې ده، د میم 2 نمبر او شمېره یې دلته راوستلې ده، کټګوري یې دلته راوستلې ده، د نیازمند شعبې تخمیني قیمت چې موږ ورکړو 4.5 دلته، او حقیقي قیمت دلته ده. د دې نه وروسته هغه ګټونکی شرکت چې کوم و هغه یې دلته راوستلی ده، اتل افغان د کمپیوټرونو پلورنځی. نور موږ چې هیئت خریداري پکې ښودلي وو هغه دلته راغلي دي، د چا په واسطه ثبت شوې ده، او هغه پرینټ به هم دلته تاسو ته ښکاره کېږي یا سکان یې. بل 112 روپۍ شوې، دا به تاسو ته په حروف هم ښیي 112 روپۍ. دا به ټولې تاسو ته په دې شکل باندې جمع کېږي. که چېرته راشم دا زه په پرینټ باندې کلیک وکوم، موږ ته به هماغه فایل پرینټ شي. فایل به موږ ته پرینټ شي. فعلا زه په لوکال کې کار کوم، نو ځکه یې موږ ته ویلې چې دا تاسو نشئ پرینټ کولی. نو دا وه د میم 2 برخه. دا دې وکړئ چې یو څه هم زده کړي وي. انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته میم 3 په اړه باندې مکمل معلومات درکړو. السلام علیکم.